د راپورونو له مخې د افغان ډرون الوتکو د پاکستان په ښار پیښور کې پر څلورو پوځي اډو هوایي بریدونه کړي دي. پاکستاني چارواکي دا برید تایید کړی او ویلي دي چې دغه حملې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونه ترسره شوي دي. هغوی ویلي چې دغه برید د طالبانو لخوا شوی او د ډرون الوتکو پر ذریعه دغه بریدونه پرموږ کړي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د امنیتي ادارو په وینا دغه بریدونه د شپې ناوخته شوي او په نښه شوي اډې د پوځ اړوند مهمې تاسیسات بلل کیږي. چارواکي وایي د بریدونو له امله درانه زیانونه اوښتي او لږ تر لږه 40 پوځیان وژل شوي دي. همدارنګه یو شمېر نور سرتیري ټپیان شوي دي، خو د ټپیانو کره شمېر لا تر اوسه نه دی اعلان شوی. د پاکستان حکومت ویلي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي او هڅه کوي معلومه کړي چې دغه ډرون الوتکې له کوم ځایه الوتلي او بریدونه څنګه تنظیم شوي دي. امنیتي سرچینو زیاته کړي چې د پیښور ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د پوځ اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تر اوسه د افغانستان د چارواکو له لوري د دې بریدونو په اړه رسمي تایید یا رد نه دی شوی، خو یو شمېر سیمه ییز سرچینې وایي چې دا بریدونه د وروستیو سرحدي نښتو او متقابلو هوایي حملو په دوام کې شوي دي. سیاسي شنونکي وایي که دا راپورونه په رسمي ډول تایید شي نو دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پسې ترینګلې کړي. هغوی ټینګار کوي چې د ډرون بریدونه د جګړو نوې پړاو ښیي او کولی شي د سیمې پر امنیت جدي اغیز وکړي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د بریدونو پر مهال یې د زورورو چاودنو غږونه اورېدلي او د ښار په ځینو برخو کې لنډمهاله ویره خپره شوې ده. روغتیایي ادارو ویلي چې روغتونونه د ټپیانو د درملنې لپاره بیړني حالات ته داخل شوي دي، خو طالبانو تر دې مهاله څه نه دي ویلي چې دغه بریدونه یې پر کومه موخه کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.